نمرود وی چې ته د هغه خپل خدای ته ووایه کنه چې ما ترا مخامخ. عزیزانو د نمرود هلاکت چې دا هم د یو ماشي د لاسه هلاکت داسې چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته نمرود وی چې ته د هغه خپل خدای ته ووایه کنه چې ما ترا مخامخ. ابراهیم علیه السلام وی چې ډېره ښه اسمان ته وکته چې خدای زما چارې خټولې تمامې شوې اوس ته پوهېږه او کار دې پوهېږه. معمولی غوندې وریځ په اسمان کې راځي او توره تیاره جوړوي او د یو نمرودي په بدن پورې په کروڑونو ماشي ونښته چې لږ ساعت تېر شه د هډوکو پنجرې ولاړې وې او غوښه په یو سپۍ پورې ننوت او د نمرود په دې پوزه کې یو ماشی ننوت. هسې مې خیال کولو دې درې څلورو ورځو کې چې دا به ستاسو یقین راتلو یا نه چې ماشي د لاسه نمرود څنګه مړ شو. او د درې څلور ورځو کې به م یقین راغلی چې ماشی هم یو غټه بلا راغورځولی دا به م یقین راغلی ځکه چې معامله ټوله د خدای ده هغه د زور او د قوت او د طاقت نه ده د خدای معامله ده چې الله پاک څه کول غواړي په دې ځمکه هغه کیږي چې بنده څه کول غواړي هغه نه کیږي. تدبیر کند بنده و تقدیر نه داند کس کې نه داند و نه داند کې نه داند. یو انسانی تدابیر دي او یو د خدای تقدیر دی. انسانی تدابیر چې دی هغه د خدای د تقدیر په مخ کې هیڅ شی. نو یو د اورېدو خبره وه چې نمرود د ماشي د لاسه مړو یو په دې یافته کې دننه قدرت درته وښودی چې د ماشي د لاسه هم خدای پاک یو غاټه بلا راغورځولی شي او ختمولی شي. دا تاسو ته په سترګو خدای اوس بېله خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته. دا بېله خبره ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه. کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکې غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم. کم قوم کې چې عقل وي هغه د چین غوندې قوم وي چې تا نه وروستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیریږي. مونږ قوم کې عقل نشته. زمونږ قوم عقل تاسو وکتو پرون مو وکتو او بله ورځ مو وکتل. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک دا زمونږ سړي دي دا زمونږ هلکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال دغه زمونږ ښځې دي چې په پولنګ سټیشنونو څه حال ورسره وشو. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی. نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیدل. نن د ملک تقدیر دا نن د قوم د چا په لاس کې ورکړه. په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړه. د ملک تقدیر به کوم خلق جوړوي. د ملک فیصلې به کوم خلق کوي. دا تاسو د چا په لاس کې ورکړو. په دې سوچ کړئ. خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولیده او پاس پې ګرځېدی کان کو پته نه لګېده. دلته سوال د عزیزدارۍ نه وي سوال د رښتې نه وي سوال د پرې جنبې نه وي سوال د دې وي چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم. ټانګه ډکه ده او سړي پکې ناست دي او تا د اس په واګې رینده په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې رینده په لاس کې ورکې نو اس په او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندوله په لاس کې ورکړه کیږي بس. خدای دې ملک شي ستاسو او خدای دې ملک شي دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه وي سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسي جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسي ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به جوړولی شي. سبا به دې ملک دپاره د قرآن کریم
د آئین پالیسی جوړول غواړي. ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسی جوړولو پوي. سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. ته وګوره چې دا سړی په دې پوي. د دې داسې مثال دی. اوس چاته دا خبرې کوي او خزوا بجای نامه و بجای نو د کور مالک ته ډېر تنګ و او چې کوم رانه به وکول به فټه مولانت فټه مولانت فټه مولانت اخر داغه اډو په فټه مو څه پروا نه راته. اخر یې وې چې په فټه مو د بجای سشي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړې نشي. پوزه دې په بیخ کې نه غوسه کړی په فټه مو دا بجای اډو شرمېږي. دا قوم په فټه مو شرمېږي یا هم شرمولو زما الکما ګیره مسکینه شوا عمر ټول تیر شو ما سو کو نه شرموله بلکې زه شرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې. دا کشمیریانو قصه مې درته کړې و چې ته کشمیر ته تلې مال نه ویل ته څنګه مولا مال ته تلې ویل نه نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وی چې نه مال به صبر اخلاص وی څنګه ته داسې زې نو عزیزانو زمون د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نشته. تاسو په پوه شئ نو عرض مې داو چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی د دې قوم د لاس. یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څوکم څوک وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې او داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کی او چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطې دي نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړوه. ویل ډېره چرته بادشاهان به راغی او د به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راغلو نو د به خبره په بله واړوله. یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته. هغوی زر تار راغلو چې بیړه دې غرقه شي موږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته. نو عزیزانو خبره دادا چالته هو وزیرانو خيارو که بادشاہ ساده هم نو کار چلے ده چرته چې ټوله معاملې دغه سیه د خارونه او د کارغه کی صحیح کارغه او خارونه په جګړه دي نو نوشروان بادشاہ په لار روان او بختک وزیر ور سره چې وزیر ور سره ده نو شروان ته تاسو کو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونه وسه پرې ده وینا حل وای ویجی خبره دادا چې دا کارغه راغلی دی د خارونه نه لور غواړي او خارونه نه ورکړي وی چې نو بیا وی دې خارونه ورته یو شرط خېده چې لور بالا در کوم چې سل خارونه د دې لور په مہر کې وران شوی را ودا کارغه ورته وای دی خارونه ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو خارونه وران شوی والا نور چې نو شروان بادشاہي او بخته کې وزیری د سډیر خارونه ورانو وې د دوی دا جګړه ده. عزیزانو چې د دې قوم دا حالتي تاسو به عمل قرآن ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به عمل خیر غواړئ
ځان سره جخت ګوره ورځ بیرته پتا بمبارای کیږي ورځ بیرته اوس داغه علاج سوچ کولو د پاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وینو عقل او سوچو کی کنه تا چې د چا انتخاب وکړو دین به تدا توقوم کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندستان سره جوړه کول غواړي دومره خو پستر ګړون نه دی دا قوم دومره خو پوهیږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا کرو سوي چې راځي خبرې پکاو چې د کابل 10 لک خلک په پاکستان کې ولی ناشتي خبرې پکاو د خبرو کولو لپاره ته څوک لګي دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه دومره خو پوهیږي چې دا تاسو څه کوئ سمکړو څه کوي لګیاي هغه د رحمان بابا خبره وای په ازل د نصیبونو جواری وا اے رحمان چا غټل او چا بیل نن ستاد نصیب جواری لګیدل دا څوکي غټي او څوکي د جواره دونه دي د جواره پړونه زما عزیزانو عرض میں داو ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال داسې ده لکه د هارون الرشید بادشاہ زوی بادشاہي پرېخوا او لاړو ملنګ د سین په غاړه بناستو روټای به چرته پیدا کړه به خوړو د سین په غاړه بناستو الله الله به بادشاہ مرشو چې بادشاہ مرشو نو جرنیلان ورپسې لاړو چې راشه پلار دې مرشو چې په تخت کې نه هغه ورته وی چې زئی جرنیل صاحب زدلم بادشاہ وې دلې څنګه بادشاہ دا ګوره نه جامو ته ټاکای ګنډې او د سین په غاړه ناس ستنې نه تارويستو سین ته ستنو غرزوله او راوړې د ماستن راوړې چې د دریاب څومره کبانو ټول په خپل کې یو ستن نیولې و ولا راو ویلوم لیدا زدلم بادشاہ چې جرنیلانو ډېر تنگ کو نو جرنیل ته وی چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي دولاس بخ به بت روان بیا ورته څو ورته وایذا حملت على القبور جنازه وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نند بل جنازه پوګه کړو دیره تروانه جنازه پوګه دا ادیره تروان نو فاعلم بأنك بعدها محمول دا شپاره سنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہي په فقر کې دا
بادشاہی په غربت کې دا بادشاہی په دې کې دا چې د شپې سړه روټۍ وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غشتي عزیزانو خبره دلتا د بادشاہ نه دا خبره د ملک دا خبره د وطن دا چې د دې ملک او د دې وطن انجام بچکی ځکه چې د ډندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکی د ډندو لاس کې د اس په واګي ورکی نتیجه به سي زیب کم طرف انجام به سي خبره د ملک دا دا سم ملک دی بیگا تاسو کته کروڑونه ډز عمرې ته کنم دي نن دی اورید کروڑونه ډز کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ده ولی منبري ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوی دی یو ډزې کړی دی تر نن کیس نه خلاصېږي بیګای ملک ته پر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوف یې وچلې دی په یو سړی کیس رجسټر نشو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډز کړی تر نن مې کیس نه خلاصېږي ممبر له 2 کروڑه ډزې وشوې چا پې کیس رجسټر نه کړ اوس دې شله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړي چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی عمر دا قرآن یوازې زموږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته بی بی قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب کټتو کو هغه د پاره ارڅ دي خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ نور لوی چنجه په دې غریبو دا غریب خدای پیژندل چې دا خزي سټی ته دا مین دی پردي لوخي وینځي دا مین دی چې د پردای جامې وینځي او دا ډنګګي راوړې دی ډمګي دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندل کو الکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا کو وزر درکم ته خود خلق سترګې تاسو خدای پیژندل غریبان دا د شنو چای غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندل دلته یو دی د خره غوندې سپېږمي پرون مې لیدلو سپېږمې یې خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمي دا خدای پیژندلی خدای په یاره واور یا به مړم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ متیاز یم ښه ورځ به نه دغه تالی سټ به یئ دغه چولی چوک به یئ دغه پردی جارو کخ به یئ تاسو به خدای په خپلو پو نه ودرئ او نه به تاسو له خدای ښه ورځ دا خدای پیژندلی قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده ځکه چې مونږ کې ځای نشته
مونږ کې ذهن نشته. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، خپل ځان وپېژنئ، خپل حیثیت وپېژنئ، خدای وپېژنئ، د خدای رسول وپېژنئ. حکومت ته وایم د خدای هغه لویه ورځې خاطرو که د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه، د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه. دا ملک به تباه شي، دا به غرق شي، آسماني آفت به پرې راشي، لوټه به اعلان دی باد. خدای داسې کړي نه دي. نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود او طوفان پہ راغے، لوٹ اعلان دے باندې پاتې نشو. آسمان د پاس نه وبرا ورولې اوس مکه د لاندې نه یو یو ساس کې بده کوهی تور غرم را پریواته. آسمانی افت به راشي، د ملک تقدیر سره لوبه مکه. اهلیت ځان کې وګورئ، قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا کړي. د ملک مشرایلا د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم د کې اهلیت مشتا او کنه سبب دې د ملک ترجمانی کولای شي او کنه. تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشو چې هغه عظیم دي دوپړای بي بي سي باندې کړی دي او د پاکستان نه بغیر بل خبره نشته. په عالم کې په شرمونو او شرمولو د ملک په دنیا کې تاسو څه خبره؟ تاسو خو د میان ورونه تلاو کې چې کوم ځای ګرځي دغه ځای وی نه بارم نظر نه لګي. نن استعمال په دنیا کې شرمېدلې مې او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه. نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبه مکوای. حکومت ورته قانون رئیس ته چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله کې او پلانې څوک کوي دومره کاله کې. ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي، خو الیکشن هغه قوم ته کوي چې شعور خو پکې وي کنه. دا قوم د الیکشن قابل نه دی، دا قوم د دې قابل نه دی. پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د خزو او د لونو پکې کمی بی عزتای شي دي کنه. نه په اخبار کې وګورئ د خلکو د لونو او د خزو تصویرونه پکې واده د چا دی او خزي پکې د چا و شرمې دي بوګس خزي یوه خزي لفلس مړونه بیګا کړي یوه خزي لس مړونه ځکه چې یو سټیشن لا به بوتله چې پلانې مې میړلې بل لا به بوتله ز پلانې مې میړلې بل لا به بوتله ز پلانې مې میړلې یوه خزي لس مړونه مزه به څوک کوي لس مړی ته څوک دا پوس پرې کړو پوس پرې کړو شرمې ده. بیا دلته پکې صاحب د چالونه لیا زه به تاسو پرېږدم والله کم پرېږدم. خو پس ما خو درته بجای قصه وکړه چې د پوس پرې کړه په څه شرمي دا دې شرمېدلې قوم. تاسو الیکشن قابل الیکشن ورشه امریکای کړی دی، الیکشن ورشه یورپ ممالکو کې کیږي، الیکشن ورشه د کافرو ملک تماشا وکړه یو وګ نه بل وګ خبر نه دلته الیکشن دی. دا خلک د الیکشن د دوی لا توره پکار خړک 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 چې دا څو ډیری د سرونو په دې سره کو پراته. خدای پرستای کوم د دې قابل یو چې ژوندۍ په دې اسمه کوو. یعنی تاسو وايي په ایمان چې نن پارا مالک دی یو سلسله سر پرې کولو قابل نه دی. هر مالک یو سلسله سرونه خو غوس دی هغه شرم. عزیزانو منځونه مکه وایي منځونه
سړی خزه چې بار بربنډه ګرځي لوړه بربنډه ګرځي دا سړی به د جنت بوی پستر ګنګو په دې خبره پوښو بوی د جنت با پستر ګنګو چاو چې خزه یو لوړه بربنډه بار په منځونو کار مجموعاتونو ته ځي بس مزے کوي وای دا وای چې آخرت کی خبر ہے کس کو آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے آخرت نه څوک راغلی دلته خو په آرام کوي بس مزے کوي څه دی خو حدا زما عزیزانو چې د ملک مزاج داسي وي د قوم مزاج داسي وي چې نه په 16 پويږي او نه په 15 پويږي د دې قوم وجود چې د غلانت بیا د ملک بقا او د ملک سالمیت نه پیږي د ملک بقا نه پويږي سالمیت نه پويږي د ملک مفاد نه پويږي چې زما د ملک مفاد پس کی دي دا قوم نه دی نن په پاکستان کې وګورئ د ملک د مفاد خوب هیڅوک نه ګوري سوا د خپل خزه او د خپل کور د مفاد خدای زما خزه خوشاله لري او زما لور خوشاله لري او زما زامن خوشاله لري ملک د خدای په دې ټکی وران کی دا مفاد چا طرف لونه مې خدای کامل د غټو غټو پښتنو لونه هغه ورځ راته وی وستا ورېره خو فرست راغله ما زما ورېره چاته زما رور نشته نو ورېره مې کوم وې زه د رور نه مس مال څه چلو شو ویل هغه بي کې فرست راغله نو بس مې ورته چې د دلرورم دلای او ما زم علم ده غږ مکوا بلا ورپسې غږ مې ونه اگر چې تاسو ګرم نه هغه ورځ د ثوابای نه یو خط راغلی ما ځکه چې زما دا خبرې څوک اوري نو دا غوي خو مړشته کنه څه بوغمه خو بو بس خط راغلی چې دلته څه خانان دی او ما ور سره ډیره جګړه وکړه او راته وی چې د بجلیګر مولا لورم په کالج کې سبق وې دای ماته او ته ما ته راولي کا او راولېګه چې رښتیا دي که دروغ دي نو ما دا خط چې چاره لګلې دا هم د خرج وي الکه ځکه خط درولېګم نه پېڅ راشي زما مالت کې چانه تاسو کوي وګورئ کنه جی سو خزي زمون کور تواسته وي وګورئ چې زمون لباس څنګه دی مون کالج وایو کنه وایو یا زمالونه کالج کې دي کنه دي راشي وګورئ اوس بزه خاتونه کوم جنانې مې راکینو لا بیا راشي چې دادا سے خنزیر قوم نوړه مې خپکیږي نه ځکه چې زور پسې لګیایم نو اخر دا غریبان خو مړ لري کنه څه خبره پسې وای ها یو راتوي چې مولانا صاحب اسد حکومت خلاف دیو زوی چې د تحصیلدار برتی کړي مالدام راشي وګورئ که زما زوی تحصیلداري مانه ګیره کړه تاسو پوه شئ په خبره نو عرض میں دا دی چې چلته دا قومي او دای مزاجي هغه قوم خورز بلل او راس پورز بذلیل خوار دا نوې ګډام پرو نکړه ډولا رال زه په خپانیم ډیر خوش مبارک شه تاسو ټول ته مبارک شه صدر صاحب ته ریفرندم مبارک شه 15 کالو لا تاسو مونږ ټول قبول کړو قبولم ده ټول ته مبارک شه او دا پرونه انتخابات ټول ته مبارک شه چې تاسو په خوشحالي زه خوشحال مالې څخره د لارې اړولې مالې څه وې نو ما خو خبردار چانه خمني عزت می کوي قدر می کوي تاسو به سبا بیا را منډه وهي او ګرینګ بم ساز او د شاخه تاخه زامن ګرینګ بم ساز چې تاسو اتره سره وشو ما یو پیجندلیه دا سید دی وخت پیس کله بدر تلخ تنیسم چاته به پلانی لور شاه چاته به پلانی لور شاه چاته به پلانی
مبارک شه. زه ډېر خوشحال یم تاسو ټولو ته دې مبارک دې ټول قوم ته دې مبارکي. تاسو خیال راغی او فانتظروا انا معكم من المنتظرين. زم ناستم تماشا کوم تاسو تماشا کوئ. سم چې کړی دي د خپل لاس هم کړی. وې اشناله پند ورکا چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چور میږي مات شي. اول اشناله نصیحت سملار ورته چې نه مني د شګې پند ور په سر کا او د کوی په غاړه او درو ورستو نه ټیلاو چې زوستا منی کوم چې ګړنګ دی ورغورځيږي ته نه پیورالم چې پیورالم ځه په مخه ده. نو تاسو ټول ته د مبارکي په تلوار مې و چې جمعې به کله راشي چې د مبارکي درکړه. ځکه چې اخبارونو کې خو زنه شم ورکوله اخبار کې پیسې پی لګي چې د ټول قوم ته خدا زما ټیپونه مې پونه ارزه. نو ټول ته مبارک شه خدای هم خوش وای شي مبارک شه. چاره ته پرون وې ته د الیکشن پورې دی وینا ما څه کارو غریب سړی چرته د سین په غاړه ناس ته تماشا مې کولا چې کیږي بس. تاسو خیال راغلی ما نه تاسو مکو خبره د ځان نه وکړي چې کوم قوم بیګا اسراف کړي. بیا د پاکستان حکومت نه تاسو کوم چې بیګا چې کروڑونه ډزې شوې دي او کلاشن کوټ پکې چلے دي دي په دې کیس ولې نه دی رجسٹر کړی. د ودونو د ډزو کیس زما یو خپلوان دی زوی شوی او پروسه کال یو ډزې په تماچا کړو ترنه پورې دا کیس نه دی اخلاص او د بیگانو ډزو کیس بیگا اخلاص. تاسو پوه شئ په خبره. نو چې کوم ملک د قانون دا حالي هغه ملک به څنګه ترقی کوي؟ د قانون په چین کې یو قانون دی چې چا چې نشه وکړه جاسته او خجولیو د برنه راو غردو. مجال شته چې په چین کې نشه وکړه مرغای مړې کوي فصلونه خرابوي. په چین کې یو مرغای نشته. مچان بیماری ته جوړیږي ټول ملک را پاسي او یو می مچ منو کی یو می مچ ټول قوم په غورز بل کار نه د مچ د وجلونه په ټول چین کې به مچو نه ګور. تاسو مچان ملک شتا اس خاچنو تاسو روټه وګورا تاسو پکوړې وګورا تاسو د غنو شربتونه وګورا اچارونه وګورا مګي پکې پرتی ورشه د ګنټګر پاچارو کې وګورا چاټو کې دادا مګي پرتی. تاسو ملک ګور کمان وګورا د سپیغول ستم وګورا دا ملونه د اورو چې دي کې و چې روټه وړکړي ملک دغس مچ به ونه ګوري مرغای به ونه ګوري اپیمی به ونه ګوري چرسی به نن ستا ټول ملک پودری شو. ټول ملک په عظیم قهر اخته دی. ټول ملک الکان څخه خزو په شروع وکړه خزو علاج یې نشته. دا علاج نه دی چې الک پاوډرز کی او تیرونی سے وتاړې ته بوز. علاج دا دی چې کوم ځای جوړیږي او هغه کور د بنیاد نه صفای هستی نه میټاو. په دې خبره پوهیږئ علاج دا دی. قبایلو کې جوړیږي قبایل صدا اسمان نه را پریوتی. قبایل خو نن ټول خصيات دي. هغه د پولیټیکل او د تحصیلدار او د ډیپټي بندگان دي د خدای بندگان نه دي. پولیټیکل به یو شی په قبایلو کې نه غواړي د چا پلار نشي. دې خبره پوهیږئ قبایلو مبایلو خبره د ملک ده د وطن ده د قوم د بچو ده. د دې شي ایجاد چې چا کړو یا څوک خرڅي خدای دې تباہ او برباد. د قوم بچي تباہ کړ. د مليانو زامن کې اخلاص نه دي. پیران میاګان اجیان شیخان د خدای په عظیم قهر جنکای ورشه پاس پاتلونو کې شروع. اول به جنکو د مارفیه ستنې ځان ته وایي په تړینو مارفیه به والي اوس دا بلا چراوتی جنکو کس کلو شروع کړ.
کدا نظام رکاو نشو لشل کاله پس به وګوره زمونږ د زړې خزي به مسکل شو تاسو دې ذاتی په وخت کې پښنو چرم پرون غړېدلې ستړي خو بډېری او سوچ دې ته وکي چې ملک تباکیږي لګیا قوم د قوم تباکیږي لګیا د دې لپاره سخت گرفت پکار کله دې شي روک تام نشو ته اتیم نه کرمون بخروچ تورې خاورې اوخره زهر اوخره ګندېر اوخره تاتیم کرے دیره چې د قوم بچی ته تباکه روي نسی او کېما یې کوي چورګه چاډو د روټۍ خوراک ضرورت تر تپاتې حالت د دوی پکې نسی دي کړه د ملک سره کې ولې خراب دي ټیکدار ولې سره خځو نه جوړه وای سوکم دا ورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې چې چاله توفو ډاله او نرسي بل مې نه پاس کینو سره خجوړ کم کا ویلې ورکو نن اور زمولایم په ټول ژوند کې مې یو کور دی په خار کې اگر چې تاسو نه زما خپل بجلیګر مولا او لارې دي او موټرې دي او څخه دې په سیلاب یوړې زما یو کور تدا 900 روپو نوکری دا بنگلا دی څنګه اغسته په یونیورسيټي کې دا دې کوم ځای نه وروړي دا حساب بچا سره کوي دیکھو ګور د غلو پلیټ پروت دی ما تم پروت دی کاشوغه پکې د خرمه او تا تم د غلو پلیټ پروت دی نو ته ما ته ویلې شي چې ته غل ولې پرې ویلې شي ما ته ځکه نشو ویلې چې ته په خپل غل خوري لګیای نو چې مرګ د مرګ غل خور دی نو یو بل ته به وایي څنګه اخر دا خو باغه سړی ورته وایي چې په خپل ایمانداری کوي سړی خپل بدیانت یا بل څنګه رانیسي او ته به څنګه وایي چې ته دا غلط کار ولې نو عزیزانو دا ملک پاتې نه دی آینده به وګورئ چې نورې به څه مزې جوړي نو موږ سره هیڅ علاج نشته سوا د دې نه چې د ملک بقا او سالمیت دا ایمان ځکه چې دا ملک نه مونږ بمیو که ملک نه مونږ بچرته خدا ملک مونږ د لاسه خرابېږي لګیا دی الله دې خپل مهربانه سره س اسباب ورته جوړ پیر صاحب نه مانی کافی زوان چې پیرانی پیر صاحب منل او نه منل پرېدا الله چې څوک نه مانی اڅ شي قران او حدیث چې څوک نه مانی هغه څه شي زبدا ثابت کم درته چې تو وای چې دا سره پیرانی پیر صاحب نه مانی لہذا دا مسلمان نه زبوان چې ته خدای نه مانی ته رسول نه مانی ته قران نه مانی ته حدیث نه مانی مخبر صادق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه فرمان نه من تاسو راشد د اسلام څومره کتابونه دي د خلاصې نه والا قران حدیث فقه اصول تفسیر شروع دا ټول راواله او په یو کتاب کې دا وخایا چې په قبرونو باندې موجوده چې کوم حرکتونه کیږي دا پلانی کتاب کې لیکلي یو کتاب د قبرونو کانی پزان مغل د قبرونو جاروګان پزان مغل دا په یو کتاب کې وخایا چې دا خکار دی نو بیا دا خکار به مونږ ولې نه کوو مونږ وګرځو دې پسې امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی چې جارو او کانی د قبرونو په ځان وهل دا د يهودو او د نصاراو عادت
يهود او نصارا چې هغه په د خپل مشرانو د قبرونو کانی او جاروګانې په ځان مګل قبر پورې ځان مګل دا د يهود او د نصارا عادت. نو عزیزانو قبر پرستی په اسلام کې نشته. قبرونو تتلل دا ثواب دی، دا ډېر ښه کار. ادیرو تتلل دا ثواب دی، دا ډېر ښه کار. لیکن په هغه طریقه تلل چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. قبرونه د پیغمبر په زمانه کې جنت البقیع مقبره و. جنت البقیع مقبره اوس هم شته په مدینه منوره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې خو پرېږده د شپې هم هغه دیرې ته تللی دی او دعا یې ورته کړې. نو عزیزانو موجوده وخت کې قبرونه بیا زیارتونه زه تاسو نه یو تپوس پلار دی او مور دی سمندر ته پریوتی دی او یو سره د سیند په غاړه په تخت ناشته او غیر چاپیر کې باغونه دي او نوکران خدمتګاران ورته ګرځي او پلار او مور دې سمندر ته وغورځي دا غوټي وهي تبه دې پلار او مور پسې منډي وهي او کداغه تخت والا سړی ته ورځي. تاسو ته تاسو اجي نو د مور او پلار په قبر توکارین نه توکي. اولیاء او بزرگان چې خدای بخلی اغي پس منډه وایي نو ستاتل د مور او پلار قبر ته ډیر ضروری دي کله بل چا قبر ته ډیر ضروری خبره کوي. ته چې بل چا تزي نو پلار او مور قبر پیغمبر د اسمري متعلق دا نه دی ویلي د یو ولی متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د دد پخپو کې دا چرته نشته چرته نشته. یو دا مهرباني وکوي چې ما زما خبرې چونکې ډېر لري پوری زی ډېر لري پوری زی نو ما سره به زبانی جمع خرچ نه کوي. کچا تم اوري چې هغه دا ویلي دي او هغه دا وی چې نه دا غلط ویلي دي نو یا به راولي او یا به ورته وی چې په دې دلیل وخای. ما په خبرو پوهیږم پیغمبر د چا متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د پخپو کې د یو ولی د یو تاسو وایي چې د رسول الله په زمانه کې ابو بکر صدیق غوندې ژوندی و کنه تر قیامت پورې چې ټول اولیاء راغوند کې نو د ابو بکر صدیق د خپل خاور ته نشي رسیدي که رسیدي شي د دنیا ټول اولیاء چې راغوند کې د حضرت عمر د خپل خاور ته نشي رسیدي. د دنیا ټول اولیاء چې راغوند کې د حضرت عثمان د خپل خاور ته نشي رسیدي د حضرت علی د خپل خاور ته نشي رسیدي. ٹھیک ده د امام حسن او حسین د خپل خاور ته نشي رسیدي. نو ابو بکر غوندي ولی عمر او عثمان او علی غوندي ولی داغه موجود دي او پیغمبر صحابه تدا نه وای چې صحابه جنت د ابو بکر پخپو کې ده یا د عمر پخپو کې ده یا د عثمان پخپو کې ده یا د علی پخپو کې ده دا نه وای. پیغمبر دا وی په موجودګۍ کې وای چې ان الجنه تحت اقدام ابوایکم. اے صحابه جنت ستاسو د مور او د پلار پخپو کې پکار داو کنو د ولی موجودگی په خپل ځای موجود ده. ابو بکر غوندي ولی او عمر او عثمان او علی غوندي ولی موجود دي او پیغمبر وای چې جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې. تاسو خیال را دی وجنا
عزیزانو خیال کوئ پدې سوچ وکړئ فکر وکړئ چې دا خلک د جیبونو ګړکپان دا تاثر چاله ورکول چې ما به په قیامت کې پلانې پیر خلاصي که قرآن او حدیث په خپل ځای کې رښتینی وي نو دا خبره کفر ده که پیغمبر خپل لور ته بیبي فاطمه ته دا ویلي چې فاطمه سلیمی معاشر سوال چې کاوه کا او یو ټکی مې واوره عمل ټیک کوا کستا عمل ټیک نو او ته په قیامت کې خدای راونی وي نو زبد اخلاصول نشي نو پیغمبر خپل لور ته وایي چې کته په قیامت کې قرآن گرفتار کړي چې دې زما د قانون خلاف ورزي کړي دا نو بچیا که قرآن راوړي نو زبد اخلاصول نشي په دنیا کې وګوره د پاکستان قانون د انسان جوړ کړي قانون دی او چې قانون کم سړی راوړي شي نه وکیلان خلاصول شي او نه خپلوان خلاصول شي او نه رشتہ دار خلاص کولې شي نو تاسو وایئ چې د انسان جوړ کړي قانون څوک راوړي شي او هغه څوک خلاصول نه شي نو په قیامت کې که قرآن څوک راوړي او څوک به اخلاص اسباب د نجات با ځان ته په خپل جوړوي عزیزانو ته قرآن یو رانیول بدامي چې زه د خدای قانون موجود ما ستا په جماعت کې پالمارای کې دوړو لاندې پروت ما نو تا د خپل زندګۍ فیصله د انسان جوړ کړی او د پیرنګي جوړ کړی قانون ته ولې وړي ولې دی وړي د پاکستان جوړېدو نه بعد د پاکستان حکمران طبقه بم خدای نه دا امید کوي چې موږ به جنت ته ځو ته به جنت ته څنګه ځې چې ستا په لاس کې و د ملک قانون قرآن کول او تا د ملک قانون قرآن کړی نه دی نو جنت ته به څنګه ځې ستا په دور حکومت کې د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې دی او زه د خدای قانون موجود پروتم ته به جنت ته ځې بیا خبره چې نن د پاکستان صدر مملکت ته مونږ د اوس نه د جنت پرمټي ورکړي دي کړي مليانو ورکړي پیرانو ورکړي تاسو ورته مبارک شه قرآن غند عظیم قانون پروت ته او ستا په دور حکومت کې قرآن سره دومره عظیم ظلم کی یا خدا وایا چې دا قرآن ناقص دی قرآن نشي چلے دی د زمانه سره سردار کونین چې کوم قانون جوړ کړی دی هغه مون سره نشي فټ کېده نو ناقص شو چې ناقص شو یو طرف ته وګرځوا زور قانون دی چې چرته قانون لاړو والته خدای ملاړو والته رسول ملاړو داود یو بل دینو کې یو ځان لبل نظام جوړ یا بدس و یا بداوای چې اسلام دی ویروس خد زمانہ
या बदावाई चे इस्लाम दी रुस्खत जमाना या बदावा द मुस्तफा द शफाअत न करे या बदावाई चे इस्लाम दी रुस्खत जमाना दबवे चिदा नाकिस्ते नबिया कुरान और दीन और मजहब द टांगेवालो जियारत श या द टांगेवालो अस्पशवा टांगा चे सवाखे टांगेवाल जूत की न पदे द्वार नुको और तास पे तगुती की दी और दासी सपी की और ब्यादा से तो चलू अलग दादी चौंक रहा है दा दुलदुल दे टांगेवाला भी दा दुलदुल दे जका और तपखपो प्रेवत नालक दगा दुलदुल की जिरातो पजे अल्लाह स्वर ले के ने ब्या दुलदुल नहीं चाबक दी ची वर्तनी वाले ब्या दुलदुल नहीं उस अकम गम बददी बदबख कौम तजारी कम गम बे ज्यादकार अजीजान मुन नाम खराब